باچا خان بابا په خپل کتاب کې لیکي چې ما عدم تشدد امن زغم او برداشت د خپل نبی د مکی ژوند زده کړی دی. خان بابا چې دی انو هغه یو خدا چې د معاشري دننه چې کوم جنګو د غریب سره د زنانه سره د بیوسو سره د کسبګر سره هغه جنگ ختم کړ او هغه په کومه طریق ختم کړ. یو داسې ډم کاکا چې هغه به د علي کولی خان په دیره کې هر اختر کې ډولکې غږولو. کله چې هغه د کام جرنیل شو باچا خان بابا هغه دولتي بابا چې دی هغه جرنیل کو انو پاغه کال باندې هغه د علي کولی خان د خان بادر دربار ته لاړ نشو. هغه وی کسي ورپسې ولېږه ویلکه ته ولې رانغلې نو هغه ورته مخامخ د خلکو مخ کې وی خان ته د پیرنګیانو وظیفه خوارې ته خو پیرنګي ته لاس نیسې زه د کام جرنیلم ته به معلوم بارکایل راځي ځای ما ته وډول کې راګې ته. یو دوه شعرونه راته خپل رایات شو چې اشنا د محبت د سبقونو نه خبرم اشنا د محبت د سبقونو نه خبرم د امن د کتاب د آیاتونو نه خبرم زوم څه په خلا کې ژوندون نه کوم یارانو زوم خپل اجرو جماعتونو نه خبرم امین یم خو بیا هم په امن نه یم عجیبه ده چې څوک مې په چا وجني سازشونو نه خبرم. محترمو د قومي تحریک د خدای خدمتگار تحریک په بیلابیلو اخونو باندې فارمل او انفارمل خبرې وشوې. زما دا خیال دی چې د پښتنو قومي تاریخ باندې چې زه نظر اچوم د ژوندی تاریخ چې زمونږ کوم دی نو درې داسې شخصیتونه دي چې هغه موږ له باقاعده موومنټس راکړي دي باقاعده نزهتونه راکړي دي هغه زمونږ نزهتګر دي. یعنې د پښتنو تاریخ نورم د ډېرو لویو لویو اتلانو نه ډک دی لکه د مثال په توګه باندې احمد شاه ابدالي دنیا ته په لومړي ځل باندې د کنفیډریشن تصور ورکړی دی. داسې چې دی انو د غازي امان الله خان باره کې علامه اقبال په هغه باندې نظم لیکلی دی خپل کتاب پیام مشرق هغه ته د هغه تړون هم د هغې په نوم کړی دی او وایي چې دې وخت کې په ټوله دنیا کې صرف یو داسې مسلمان بادشاه دی چې یو لاس یې د روح اثر باندې ایښی دی او بل لاس یې چې کوم دی د کام په نبض باندې ایښی دی. داسې زما دا خیال دی چې په تیر تاریخ کې میرویس نیکه یو داسې سیاستدانو چې هغه د سیاست ټول څیزونه او ټول اړخونه هغې نه خبر خو زما خپل خیال دا دی چې درې داسې خلک دي چې هغه مونږ هغې ته مونږ د کام نزهتګر وو. یو د پیرروخان بابا بایزید انصاری بل د خوشحال بابا او دریم د فخر افغان حضرت باچا خان بابا. دا درې داسې هستۍ دي زمونږ په تاریخ کې چې دی مونږ له باقاعده موومنټس راکړي دي. دغه باقي دوه تحریکونو باندې به خو چېرته بیا خبره وکړو. زه اوس د خدای خدمتګار تحریک په حواله تاسو سره یو دوه خبرې کوم ځکه چې دا زمونږ شاعران ادیبان چې نن دلته ناست دي نو دا ټول هم د خدای خدمتګار تحریک پرورده دي. منګه هغه تحریک روزلیو. زه دا وایم چې دی وخت کې که تاسو وګورئ نو په باچا خان بابا باندې یو سلویخ کتابونه لیکلي شوي دي. د باچا خان بابا په ژوند باندې یعنی وشلي کتابونه د هغه په ژوند او د هغه په جدوجہد لیکل شوي دي. شپږ د هغه په ذات باندې پی ایچ ډی شوي دي چې په دې کې 3 پی ایچ ډی بهر ملکونو کې شوي دي. یعنی په آکسفورډ کې هم کوکیلا بینرجي په هغه باندې پی ایچ ډی کړې ده. ان ان آرم سولجر اف اسلام داغي پی ایچ ډی د سرخط نوم دی. دلته خدای خدمتګارو بچی ناستي هغه په دې ټوله پښتونخوا کې ګرځېدل هم ده او د خدای خدمتګارو په کورونو کې باقاعده شپې کړي دي او دا په دې تحریک لیکل کړي دي. د دې سره سره بیا عجیبه خبره دا ده چې د باچا خان بابا په زوی خان عبدالولی خان باندې تر دې وخته 4 پی ایچ ډی شوي دي او په هغې کې یو پی ایچ ډي چې کومه ده نو هغه د قائد اعظم یونیورسټۍ د پاکستان سټډي د ډپارټمنټ نه شوې ده. بیا دا چې باچا خان بابا په مشري زوی باندې 3 ایم پی ایل او 2 پی ایچ ډی شوي دي په خان عبدالغني خان باندې. ما ترې څوک په دې بر صغیر کې بل یو داسې کورنۍ وښیي بل تاریخ کې د ما ته څوک بل داسې شخصیت وښیي چې هغې باندې دومره ډېر اکیډمیک کار شوی. ولی په باچا خان باندې دوره لوی کار شوی دی. په خدای خدمتګارو باندې د باچا خان بابا په 200 ملګرو باندې ځان لم پی ایچ ډی شوي دي. ولی ځکه چې باچا خان بابا چې دی انو هغه یو عام سیاستدان یا یو عام ریفارمر نو. باچا خان بابا چې دی انو هغه زما په نظر کې لکه څنګه چې کانټ
د نیک ارادي تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې نیټ شه د سپرمین تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې پیر روخان د مسکین تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې خوشحال بابا د مرد او د ننګیالي تصور پیش کړی دی لکه څنګه چې سپوینزا یو تصور پیش کړی دی هم دک شان باچا خان بابا د یو فلسفي پیس باندې په یو داسې دور کې یعنی په کال 1910 کې یو داسې دور چې پښتانه د غلامۍ چپو وهلیو پښتانه چې دی هغه د خپل ځان نه خبرو هغه خپل کلتور د هغې خواږه بایللیو او د هغې د ژوند د هغې حجرې چې په کم کې به ملک احمد دی او ګجو خان دی جرګې کولې په هغو حجرو کې به هغې یا به پکې ډمې ګډولې یا به پکې سپي جنګول او کله کله به لکه د سپو یو بل سره هم په جنګ شو په دغه حواله باندې په دغه ځای کې هغه د یو فلسفي د یو مفکر په حیث باندې پیدا شو او هغه د یو مثالي پښتون تصور پیش کړ د مثالي پښتون چې دی هغې له هغه نوم ورکړه د خدای خدمتګار هغه د خدای خدمتګار چې کوم تصور هغه پیش کړی دی یو فلسفي د یو مفکر پیس انو څنګه چې پیر روخان بابا د مسکین تصور پیش کړ او په خپلې ثابت کړه چې هغه مسکین دی څنګه چې خوشحال بابا د ننګیالي تصور پیش کړ او په خپلې دا ثابت کړه چې هغه مرد میدان دی نو دک شان باچا خان بابا چې د خدای خدمتګار تصور پیش کړ نو په خپلې د خپل ذات نه دا ثابت کړه چې هغه په عمل کې هم خدای خدمتګار دی په دنیا کې دا چې ما کوم نمونه واغستل هغه که نیټ شه دی او که کانټ دی او که سپونیزا دی یو فلسفي مونږ داسې نشو ښودلی د سقراط نه علاوه چې هغه د خپل فکر سره او د خپل سوچ سره په میدان کې ودرېدلی او صرف یوازې نه د خپلو نیازبینو بچو سره ودرېدلی او د یو دومره لوی طاقت په ضد ودرېدلی چې هغه طاقت چې کوم دی هغه به وي چې زما په ریاست کې نور نه ډوبېږي او هغه سره وسله چې کومه ده نو هغه د عدم تشدد ده هغه سره هتیار چې دی که نه هغه د نان وایلنس دی ځکه چې باچا خان بابا د یو مفکر په حیث باندې د خپل ځان نه 300 کاله مخکې چې کوم 2-2.5 تحریکونه چلیدلي په هغې کې د 10 نه علاوه دا نور ټول په عدم تشدد باندې بریالي شو باچا خان بابا هغه ټول تحریکونه کتلي هغې ځان ته مخې ته شو نن هم تاسو وګورئ په دنیا کې د زیات منون کی چې دي انو د یاد حضرت عیسی علیه السلام دي چې هغه د عدم تشدد سړی او نن په دنیا کې 3.5 ارب عیسایان دي یا د پیغمبر علیه السلام منون کی دي 1.5 ارب چې هغه ته خدای پاک وی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مسلمین نه عالمین او یاد ګوتم بود دي د دنیا په ټولو ملکونو کې چې هغه د عدم تشدد علمبردارو کچري د فتح مکه په موقع باندې پیغمبر علیه السلام خپل قوم له سزا ورکړې وې او د حبار بن الاسود نه بدل غستې او د ابو سفیان او د هندینا نن به دومره 1.5 ارب مسلمانان په دې دنیا کې نو کچري هغه ټول کافران هغه وخت وجلې خو هغه په دې خبره پوهېدو چې زه خدای پاک د دې لپاره رحمت جوړ کړم ځکه باچا خان بابا په خپل کتاب کې لیکي چې ما عدم تشدد امن زغم او برداشت د خپل نبی د مکی ژوند نه زده کړی دی نو زدا ګڼم چې باچا خان بابا یو داسې فلسفي و چې هغه د هغه خدای خدمتګار تحریک چې دی که نه دا په 5 ډایمنشن کې روانو یو هغه چې کله خپل کام ته وکتل یو دا چې کام په زنانو باندې ظلم کوه سړو په کسبګرو باندې ظلم کېده او دا زموږ هنرمندو زموږ طاقتو د کلتور مور چې ده نو دا فولکلور دی چا چې رمبې جوړ کړی دی مونږ ته نه دی معلوم هغه ترکاڼ او هغه ډور مونږ ته نه دی معلوم هغه خپله پناه دی خو هغه ترکاڼ او هغه ډور چې دا رمبې مونږ له راکړی دی دا یې مونږ له وسله پیدا کړې ده د رزق پیدا کولو نو هغه فولکلوریست چې رحمان باچا خان بابا چې دی نو هغه یو خدا چې د معاشري دننه چې کوم جنګو د غریب سره د زنانه سره د بیوسو سره د کسبګر سره هغه جنګ ختم کړ او هغه په کومه طریق ختم کړ یو داسې ډم کاکا چې هغه به د علي کولی خان په دیره کې هر اختر کې ډولکې غږولو کله چې هغه د کام جرنیل شو باچا خان بابا هغه دولتي بابا چې دی هغه جرنیل کو انو پاغه کال باندې هغه د علي کولی خان د خان بادر دربار ته لاړ نشو هغه وی کسي ورپسې ولېږه ویل که ته ولې رانغلې نو هغه ورته مخامخ د خلکو مخ کې وی خان ته د پیرنګیانو وظیفه خوارې ته خو پیرنګي ته لاس نیسې زه د کام جرنیل یم ته به مال مبارکۍ له راځې ځای ته ما ته به ډول کې غږې ته
دا چې کوم اعتماد هغه کسبګرو له غریبانانو نه بېوسو له ورکو ثوابه ته راغی عبدالرحمن کاکا ته وي عبدالرحمن تعالی ما ټیکټ راوړی دی خدای خدمتګار چې هغه په دوبیانو کې و عبدالرحمن کاکا ورته په ځان حل راوستو وی یا بابا زه خو خدای خدمتګار یم او تا ویلي چې خدای خدمتګار به الیکشن نه کوي وی خیر دی استعفا به ورکړي د خدای خدمتګارۍ نه خو ته ښې په الیکشن پوهېږې هغه ورته وي زه نه کوم نو بیا چاله ورکو نو فردوس خان له به ورکو عبدالرحمن کاکا ورته وي نو راځه چې زو تی ولا ورکا هغه کسبګر کاکا یې ځان سره بوتو هلته هغې ته سوال جواب وکړو چې تاسو خلک را جمع کوئ عبدالرحمن کاکا باچا خان بابا ودرېد وی دی عبدالرحمن له ما ټیکټ راوړو خو دغه قبول نه کړو موږ یې فردوس خان له ورکوو داسې دومره اعتماد یې ورکړه غریب له او کسبګر له بل ډایمنشن د دې مختصر خبره کومه چې خو بلا شي خاطرې دي بل ډایمنشن د دې د ازادۍ جنګو هغې دپاره خلکو له اعتماد ورکو او پښتون کې داسې یو شی پیدا کړو چې کله هغه د عدم تشدد او د زغم او برداشت قوت پیدا کړو پیرنګي ورته هر یان دریان پاتې شو چې د سره زه څه وکړم دی خو نه په وهلو دی نه په ټکولو دی نه د کور په بېعزتۍ باندې دی خو چې زه ورسره څه کوم نو ماته بیا وایي زه به ازادي غواړم زه به د ازادۍ جنګ کوم هغې ځان پورې اریان کړو او هغه ته دا هم پته وه چې زه د کوم پیغمبر منونکی یم نو هغه خو دا ویلي چې تا ته څوک په یو مخ دله څپېړه درکړي تو ته بل مخ ونیسه د حضرت عیسی علیه السلام دا کولو نو د هغې په زړه کې سورې هم وکړو چې کله به ورته پښتون ولاړو میدان کې او پښتون باندې به ظلم کو نو دننه به په هغې کې یو شی هم ماتېده چې زه د چا پیروکار یم زه د کم پیغمبر پیروکار یم او دا زه څه کوم یو دومره لوی ټیکنیکل پوینټ هغه په لاس کې راغی هغه د عدم تشدد هغه جنګ نو یو پرې د ازادۍ جنګ شروع کړ دریم اړخ یې دا و چې پښتنو کې تعلیم کم و د تعلیم ریشو کم وه نو 140 ازادي مدرسې جوړې کړې او هغې لکه څنګه چې سلیم لالا ووې چې ولی خان سره پټاټ باندې ولی خان بابا سره پټاټ باندې د قادر ټانګې والا زوی ناستو او خپل لور بیبي مهرتاج بیبي هم په دغه سکول کې داخله کړه او خان عبدالغني خان هم په دغه سکول کې داخل کړ نو عملاً د تعلیم او د پوهې یعنی یو داسې خانان خو به اکثر وي چې دا غریبانان د سبق نه وي دی نه به ډیپټي کمشنران جوړ شي دی نه به پروفیسران جوړ شي دی به بیا زمونږ باڼ ته نه کښېني زمونږ خدمت به نه کوي هغه د خپلې طبقې په ضد باندې د علم رڼا خورول شروع کړل یو دا کار وکړه څلورم کار یې دا وکړو چې پښتنو ته پښتانه شاعران ادیبان دا چې رستو ناست دي دا یې د خانانو او د نوابانو د اجرو نه راپاڅول دی ته یې وی چې تاسو خو د کام سترګې یئ تاسو خو د کام غوږونه یئ تاسو خو د کام ژبه یئ تاسو به د کام په هراول دسته کې کښېنئ هغه خلک چې د خانانو نوابانو د ډوډو صفتونه به یې کول او د هغوی د اجرو صفتونه به یې کول هغه شاعران هغوی راپاڅول او وکه شاعرانو دا اعلان وکړو چې کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګي مه راځه درځمه عبدالمالک فدا ووی هغه شاعرانو ووی چې زهر راله راکړه د شفا پیاله دې لرې کړه خیر نه مې توبه شه خو دا سپي دې رانه کورې کړه هغه شاعرانو دا ووی چې نه سلکاره د غلام په غلامۍ کې نه ساعت د ازادۍ کزن کدن وي شاعرانو له د کام بیانیه لاس کې کېښوده او هغوی د هراول دستي حیثیت اختیار کړ بل د دی له بیا یو رساله ورکړه د پښتون رسالې باره کې زمرود بابا جرنیل خپله ډایرۍ کې لیکي چې موږ ته خلک وایي چې تاسو د دې عهدو نه استعفا ورکړئ خو زه دی توام چې پښتون رساله تر څو نه ده راغلې تر هغې پورې چې دی نه موږ فیصله نه کوو ځکه چې زموږ صحیح خبر به پښتون رساله کې راځي په کال 1928 کې چې کله پښتون رساله په لومړي ځل باندې ووته انو یو تاسو حیران بشئ چې دغه 2800 کاپۍ خرڅې شوې د پښتون رسالې یعنی 3000 کاپۍ د پښتون رسالې خرڅې شوې په لومړي کال په 1928 کې د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې باچا خان بابا څومره لوی انقلاب او بدلون راوستی او اخري خبره دا ده چې د پښتون وطن د پښتنو په ژوند کې د زنانو ته چې کوم سلوک کېده زنانو ته چې کوم سپک کتلی شو دا د باچا خان بابا کول دی چې سړی او ښځه د ګاډي دوه پایې دي دا د اردو خلکو ځان پسې تړلی دا په لومړي ځل باندې په تاریخ کې باچا خان بابا ووی چې د ژوند د ګاډي دوه پایې دي او سړی او ښځه دواړه د ژوند د ګاډي پایې دي که چېرې یو پایه پنچر شي نو ګاډی مخکې نشي تللی باچا خان بابا خپل خاندان کې خپل لونو له حصه ورکړه خپل لورې چې دی نو هغې له جدید تعلیم ورکړه صرف دا نه چې
چې د آزادې مدرسې نه فارغه شوه بلکې هغه بیبي بیا جامع ملیه ته ولېږله او مهرتاج بیبي د هلته نه ګریجویشن وکړو د هغه زمانه کې او اخیر خبره به زه دا وکړم چې دا باچا خان بابا دا فلسفي چې کوم د خدای خدمتګار تصور ورکړی دی چې یعنی د امن د مینې د خدمت د جدوجهد د استقامت د حریت پسندۍ د صداقت دا بر دی علم بردار وي نو د دې خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه یو ادبي تحریک راووته او هغه ادبي تحریک خلکو له رجحانات ورکړل سپرلي له نوې نوم ورکړ په سپرلي کې نوې مانا واچوله په اختر کې نوې مانا ټول ملګري ناست دي په اختر کې نوې مانا واچوله په ساقي کې نوې مانا واچوله په شرابو کې نوې مانا واچوله دغه ټول اصطلاحات مخکې نه موجودو هغه د کام سره وتړل هغه د کام د سوکالۍ سره وتړل او کام د کام شاعرانو له ټرند سټرز ورکړل یعنی که په افسانه کې وو که په ډرامه کې وو که په ناول کې وو که په اټوبایوګرافي کې وه خپل ژوند لیکي په خپله ولیکه او اخري خبره بس دا کوم چې خان عبدالولي خان بابا وایي چې ما ته وي چې ما د خپل یادونو زما ژوند د جدوجهد ولیکه خو اوس تا چې کوم څیزونه په خپله لیدلي دي که زه هغه لیکم نو زه د هغې ګواه نه یم نو ما نه پکې غلطي کیدی شي نو دا ته ولیکه نو ما ورته وی چې بابا زه خو دومره مصروف یم ته راته دعا وکړه چې یا جیل ته لاړ شم او یا داسې ناروغه شم چې لیکل کولی شم نو هغه پلار و هغه به ما ته د هغه دعا نه کړي خیرې به نه کړي د صحت خو په جیل باندې هغه هم مینو نو کېدای شي چې د جیل دوا یې راته کړي یا د جیل خیره نو زه جیل ته لاړم او دا څلور واړه جیل د 2.5 صفحې کتاب باچا خان او خدای خدمتګاری خان عبدالولي خان په جیل کې د جیل په ژوند کې ترتیب کړو او بیا ورسره ملګرو هغه چاپ کړو یعنی څلور جلد دي د خان عبدالولي خان کتاب چې هغه د سر جنگ نه یعنی د سر جنگ نه راواخلي او د ګریټ گیم نه تر 1900 یا پورې او د هغې نه پس چې کوم واقعات دي هغه ټول په هغه څلورو واړو جلدونو کې موجود دي نو موږ ټول زه دا ډېر په ذمه دارۍ وایم چې موږ ټول د باچا خان بابا د قامي تحریک د خېټې نه چې کوم ادبي او فکري تحریک راوته دی موږ ټول د هغې پرورده یو. السلام علیکم.